سبسکرایب کړئ موسی سالار چینل په یوټیوب باندې او د غنټۍ د نشان در سره خامخا ووهئ. یو غزل نه مخکې بل یو غزل یې عبدالله لاله ته ډالۍ چې ته د ارمان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، ته د ارمان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، زه د زندان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، د باچا خان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، د هر افغان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر. ته د ارمان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، زه د زندان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، د باچا خان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، د هر افغان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر. او لاندې یې څه کیږي او سه روان دي غلی خیم، لاندې یې څه کیږي او سه روان دي غلی خیم، پاس د قرآن په دیواله باندې جوړ شوی تصویر. نو بلها بدرنګه دی د وینو نه، بلها بدرنګه دی د بریتو نه یې وینې څاڅي، بلها بدرنګه دی د بریتو نه یې وینې څاڅي، زمونږ د خان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر. نظر الله خبرې هم کوي او موږ ورته سر هم خوځوو، خبرې هم کوي او موږ ورته سر هم خوځوو، د یو انسان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر. مننه دانشه ژوند دومره بدرنګه دی په دې دور کې، دانشه ژوند دومره بدرنګه دی په دې دور کې، لکه شیوران په دیواله باندې جوړ شوی تصویر. تاسو په یاد باندې روان یو څو چیرنه چې دا چې ستا د سترګو نم دی، دا چې ستا د سترګو نم دی، دا زما په زړه کې غم دی، ته زما د ژوند کمی یې، ستا په ژوند کې څه شی کم دی، دا پېزوان د شونډو لر که څوک به وچي چې لړم دی. دا چې ستا د سترګو نم دی، دا زما په زړه کې غم دی، ته زما د ژوند کمی یې، ستا په ژوند کې څه شی کم دی، دا پېزوان د شونډو لر که څوک به وچي چې لړم دی. بیا د دواړه شونډې سرې که بیا د سرو ګلو موسم دی، او ستا په خوله کې بل څه نشته خو بس لاړم او زم دی. ستا په خوله کې بل څه نشته خو بس لاړم او زم دی. چېرته بت دی او مندر دی، چېرته خدای دی او حرم دی، پیر صاحب چېرته بت دی او مندر دی، چېرته خدای دی او حرم دی، بس دا دوه مې دښمنان دي، یو میزان دی بل غنم دی، بس دا دوه مې دښمنان دي، یو میزان دی بل غنم دی، او په صنم کې مینه نشته خو په مینه کې صنم دی. مننه په صنم کې مینه نشته خو په مینه کې صنم دی، او په ټول کلي کې نارې شوي د دې بوټ د لاندې بم دی. په ټول کلي کې نارې شوي د دې بوټ د لاندې بم دی، ستا علاج په دوايانو او زما هغه په دم دی. ستا علاج په دوايانو او زما هغه په دم دی، ستا په لاړو کې شفا ده دا دارو دي تا مرهم دی، ستا په لاړو کې شفا ده دا دارو دي دا مرهم دی، چې انسان دی په ما ګران دی، چې انسان دی محترم دی. څو نظمونه به هم د هغې نه مخکې یو غزل ویمه چې یو ملګري فرمایش کړی چې مړه پوهېږه گزار دے یا دلتا مړه وایي که گزار دی نو یا دلتا او یا هلته، اوس چې امر د سرکار دی نو یا دلتا او یا هلته. دا ځل مزه ښه ټول مسافرو ته داسې ډالۍ چې دا ځل مزه ښه ایثار شه، دا ځل زه زما ښه نه دی، دا ځل مزه ښه ایثار شه، دا ځل زه زما ښه نه دی، زه یې څه دي خو روزګار دی نو یا دلتا او یا هلته. ښځې ټیک شوه زه صحیح شوه دا به نسکو دا حرام دي، پیر صاحب ښځې ټیک شوه زه صحیح شوه دا به نسکو دا حرام دي، شیخه منم خمار دی نو یا دلتا او یا هلته. مننه وسیمه ښځې څه او دا ځل مزه ښه ایثار شه، دا ځل زه زما ښه نه دی، زوی یې څه دي خو روزګار دی نو یا دلته او یا هلته. ښځې ټیک شوه زه صحیح شوه دا به نسکو دا حرام دي، ښځې ټیک شوه زه صحیح شوه دا به نسکو دا حرام دي، شیخه منم خمار دی نو یا دلته او یا هلته. نظار لاله ته شعر ډالۍ چې ښځې څه وکړو دا پرېږدو هلته بل په انتظار دی، مسیمه ښځې څه وکړو دا پرېږدو هلته بل په انتظار دی، مړه څه دي خو ژیار دی یا دلته او یا هلته. څه وکړو دا پرېږدو هلته بل په انتظار دی، مړه څه دي خو ژیار دی نو یا دلته او یا هلته. عبدالله لاله ته شعر ډالۍ چې کله دلته دار تیار دی ګنې هلته دار تیار دی، دلته دار تیار دی ګنې هلته دار تیار دی، هر پښتون اتل دار دی نو یا دلته او یا هلته. مننه دلته دار تیار دی ګنې هلته دار تیار دی، هر پښتون اتل دار دی نو یا دلته او یا هلته. سمو دلته درته وکړو څه به هلته درته وکړو، سمو
دلته درته وکړو څه به هلته درته وکړو را په غاړه انتظار دی نو یا دلته او یا هلته قاضي صاحب دومره صبر خو به خدای نو بیخي له ما ونه شي دومره صبر خو به خدای نو بیخي له ما ونه شي زه بیمار یم دا انار دی نو یا دلته او یا هلته زه دومره صبر خو به خدای نو بیخي له ما ونه شي زه بیمار یم دا انار دی نو یا دلته او یا هلته هم یې دلته راله راکه هم یې هلته درنه غواړم هم یې دلته راله راکه هم یې هلته درنه غواړم ته مالک یې ستا اختیار دی نو یا دلته او یا هلته هم یې دلته راله راکه هم یې هلته درنه غواړم ته مالک یې ستا اختیار دی نو یا دلته او یا هلته مړه موږ په ژوند مین یو موږ د ټول عمر ژوندي یو مړه موږ په ژوند مین یو موږ د ټول عمر ژوندي یو مړه موږ د ژوند پکار دی نو یا دلته